ګوره زه خبره کوم سړی په خپله کوته راغلی زه خفسنې متلی ما ته ویل چې 2.5 لکه روپۍ راکړه 2.5 لکه مې ورکړي 40,000 2 لکه او 10,000 راته پاتې دي نور په کې څه شی نه یا دغه د غاړې ګلان و هغه پر تخت باندې هغه کوټه و هغه د ګلپوشه موټران یو دي که هغه ګلپوشه موټران هغه د واده موضوع دې څنګه وه لکه هغه به پردي ودونه راتله نو پردي کې ګډېدلی و یا خو تا ویل چې زما واده سو مبارکي راکړه موږ مبارکي درکړله نه ما اوس کوژده کلی که نه واده تا زه په یاد یم چې په ټلیفون کې دې خبر را سره وکړله ما نه دغه مازدیګرونه کار نه کوي سیلاب صاحب داسې به وکړو ته به یې په سخر پسې لاړ شي چې وروره 2.5 لکه روپۍ دا بیچاره د کمه کي دکان یې چیرې دی کومه دی څنګه دی دکان چلیږي نو په دې دکان کې دې شی نه دی پیدا کړی بوتل بوتلو کې بس پیدا کړ بوتل نه دا به خپله دکانداري وکړي بیچاره دی به خپل دکانداري دا چې د دکاندارۍ دا خو د جمعې دې پلاک به موږ معلومه کړو چې د واده سوی دی که نه دی سوی هغه سړی به رابېل کړي هغه به ته ووایي پس کم یې هغه د دې کس کومه دی هغه د لیرې اشاره کوي وایي ورته ویې نه کې واده یې سوی دی د لیرې اشاره کوي ولې رامانه که چې دا پته کوي رامانه ټول بېدم سړی ډېر شاړ کېږي یو ډېر تېز کار دی که نه غوسه هغه ته داسې وایي چې زه مسخر پسې خبره ته ورشه وروره 2.5 لکه روپۍ رامانې ښودې 2.5 لکه مې 40,000 ورکړي 2 لکه به درکړو 10,000 دې راته کړي لیور یې 10,000 بوته د کار پات د دې خو سوال نه نسو دا خو موږ همداسې ورکوو سجاد صاحب ته وروره دا ذمهواري به ده ته ور په غاړه کړو دی به په سخر پسې ځي او که په ما د یو خانقاه په یو موضوع کې ولاړ شوي دي وایي زموږ په توبو توبه یې بیا بله په موضوع کې وایي درې څلور واره غلولو هغه مو خبره وایي را سره ونه منله که خو دوی به بیا ورکوي نو مجبوره دي نو د ننګرهار خیریه یا او همدی خو دې یو څوک شاید لري چې ستا واده نه دی سوی سړی هغه ته څه وایي نصیره که دا سړی رامانې ته وژني دا مهارت هم دې لاس وایي او د بل هم دې لاس کوم سړی وایي یا شم وژنې ما هلته بیا سم دم څوک وژني کور کې ما پاتې ته خبره چا ویلي چې سړي واده کړی هغه خو وایي چې لکه ما ته خلک وایي چې واده دې شوی دی واده دې شوی کم دی شوی کم دی شوی نه دی شوی سر مې په وچه ولم بل نور د ګیره سړی هغه وایي چې واده نه کوم مسخر به ته راځي کې مسخر به دې راځي کې خپله راځي به کې مسخر دې راځي بس پروګرام ورته برابر کړي دا ورغلی واقع جسب سبتنام چې کا وغه دغه کې پاسه د ګلپوش موټر او د سامان د چیز راوړل هغه په پاسه مار دغه په سر قاری صادق خو پیژنې هغه ولا لمبر ورکو ول چې قمر بنسټ والا خپل به ورسې دغه خپل به ورسې چې دې مهر نه ورسې حالت ورغله سمتنام استاد دغه کسانو کاو هغه سمتنام کې دا وو خو ته نو چې ته ولایت ته تلوي چې ته وی جلال آباد یا چې زاله ته وای ما د سیدر سره تللم خو ستا خو سر ته در سره تللم یو کار ولوکه هغه سره ډېر دغه دی قاری صادق اوس خو لیس ډک شو بیا بل خر دا کار یو لخم کان نو بیا به نور واده سیستم طریقه وکړو لکه ګوره بل کال نه وزیر بلال وړو کوي وزاره کوي مرسته بل کال نه به ولي کوي خو مقصد ته وکي حاجی صاحب رښتیا واده نشته صحیح وي واده هو نشته دی ته معلومات وکي هغه کس ورته ویل ما سره به تشوي کوجې دی یا خو الته موږ یو ټیم د ننواتې د بیا د چا چې ولور پاتو هغه ورتلی خو سرتي ورل چې ور دغه د کور وسایل ټول مکمل تر آرایش تر سامان د نای وزوم تر کالو پورې د اشپزۍ تر د اشپزخانې تر لوښو پورې تر دغه پورې کمپلانو پورې تر کالینې پورې دا ټوله شان موږ ورکوو ته ماشي دا ولور ورته ماف کړه موږ هلته د ننواتې یو ټیم درلود او بیا زه خپله در سره تللم بس هلته دونه تللی وه اوس خو دا ټیم اوس خو دا لیست ډک شو ته هم په خبره چې دا لیست ډک سوی دی او دا لیست ډک سوی دی که موبایل په جلال آباد کې درلود بس زه واده دغه کوي صحیح شو دا د کریاب صاحب پر غاړه واخیستې صحیح شو ادا یې زه خلاص که نو پر کال باندې بل واده لرو بیا به د خیره سره وګورو ګوره که ښځه پښیمانه شوه چې نیک وم بیا یې نشم کولی او که د ولور قیصه وه هغه به زه وکړم ولې ښځه ولې پښیمانه کېږي هغه ډوډۍ په ما د دې نه ښایسته ځوان به چېرته پیدا کړي ډوډۍ په ده پسې ډېر خلک لیونیان دي او که دی په ځان نه دی خبر نشانو کوم څه سره دی خوښه دا سیس د کونړ دی مشره د پیسو مهر به تخر دی پېژنې
او ته چې د خیره سا هغه پیژنې ته څه وې هغه پیژنې وریجه او واخه او دا ګوره دا زما دا دوه زما نمایندګان دي صحیح شو ستا غوړي او غوښې او وریجې بس دا یې پر موږ صحیح شو دا درې کسان دغه دوه دا به موږ فرق نشته یا دی وي زه هم هېڅ فرق موږ د دې نماینده ستو موږ ستا کار کوو صحیح دی او ته پیغام وسنو خدای دې ورته واده په خیر وکړي بس یو ځله م بانډه کړلو ښځه م ورته وکړله او کوژدنه م ورته برابره کړه هر یو لاړلو عکسونه یې واخیستل او ګلان یې ورته غاړه کې واچول هغه اصلي پروګرام چې هغه واده دی او ښځه راوستل دي نو هغه پې 2.5 لکه روپۍ مهر ایښی دی اخسرې او اوس سړي سره 2.5 لکه نشته دی دوکاندارۍ کې به همدا څومره وګټي چې 2.5 لکه مهر ورکړي بیا هم نو دا بیچاره خو ذهنا جوړ نه دی خدای دې وکړي چې د همدې غوندې یو څوک یې ورته کړي وي او داسې یو روغ انسان یې په دې نه بند کړی او 2.5 لکه افغانۍ دي خلکو یې ذمهواري وکړله نو د ویډیو خو تقریبا 12-13 ورځې مخکې جوړه شوې ده وګورو چې د ذمهواران څه کوي دوی ما سیاسي ځان وښود او که نه رښتیا هم د واده پروګرام یې را جوړی ویډیو هم که خوښه شوې ویډیو در سره لایک کوئ او سلیم خان په دواګانو کې یاد ساتئ موږ هم ورسره یاد ساتئ ښه وخت ښه ژوند